مې وکړه چې موږ د هغوی ستاینه کوو. د هغې علاقې څه بعضې ملګري ما سره اوس هم په رابطه کې دي چې کله دا اقدام وکړه عوام ټول راووتل او قبرونه وران کړل، د سنت مطابق یې لیش ته برابر کړل، هغه ګنبدې ترې لرې کړلې، کوټې پرې جوړې وې هغې ترې لرې کړلې، یا اوچتو یا سیمټي جوړ شوي هغې وران کړل. ښه اثر یې وکړي. الله رب العالمین دې وکړي چې دا ټول مسلمانان داسې وکړي. د قبرونو جوړول په اسلام کې د لیش نه اوچتول حرام دی. داسې اختلافي مسله نه ده. 4 واړه مذهبونه دا وایي چې نه به قبر پخیږي، نه به سیمټ کیږي، نه به چونه ورکولی کیږي، نه به ماربلي او نه به د لیش نه اوچتیږي. دا خو اتفاقي مسله ده، خو زمونږ مسلمانان علماو نه دي پویه کړي او یا خپله چې دی ضد کوي، عناد کوي. عزتمندو قبرونه د لیش نه اوچتول ناروا دي. رسول الله علیه السلام علی رضی الله عنه ته ویلو او علی رضی الله عنه ابو الحیاج اسدی ته ویلو چې الا ابعثک، زه دې نه لیږم په هغه کار پسې چې زه رسول الله علیه السلام لیږلی وم. راته ویلو الله